پر اسرائیلو د ایران خطرناک بریدونه. ایران پر اسرائیلو د شدیدو بریدونو خبر ورکړ او د حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه د وژلو تور د ایران د سپاه پاسداران پر ځواک پورې شوی. درنو لیدونکو ستړي مشئ. لویدیځي استخباراتي سرچینې وایي ایران ښایي د یهودانو د ماتم پر ورځ پر اسرائیل برید وکړي. لویدیځو استخباراتي سرچینو سکای نیوز عربي ته ویلي دي ایران پلان لري چې د اګست پر 12 او 14 د یهودانو په تاریخ کې تر ټولو بده ورځ یا تیشا بیاو په نیټو پر اسرائیل برید وکړي. یهودان د خپل لومړني او دویم معبدونو د ویجاړولو په ماتم کې د تیشا بیاو پر ورځ روژه نیسي. د ایران مشر علي خامنه‌ای مخکې خبرداری ورکړی و چې اسرائیل د اسماعیل هانیه په وژلو سره د ځان لپاره د سخت سزا واره برابر کړه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم راپور ورکړی و علي خامنه‌ای امر کړی چې د هانیه د وژلو په غش کې دی اسرائیل په مخامخ ډول په نښه شي. د یو بل خبر له مخې ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي دي د پزشکیان وقار ته د زیان په پار ښایي د هانیه په وژلو کې د سپاه پاسداران لاس وي. ټیلیګراف ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې الموساد له 2 ایرانی مامورانو څخه په ګټنې د اسماعیل هانیه په میلمستون کې بمونه ځای پر ځای کړي وو. دغه ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي دي چې دغه ایرانی مامورانو د غبرګولي پر لومړی نیټه د ابراهیم رئیسی د جنازې پر مهال د اسماعیل هانیه د وژلو پلان درلود، خو هغه وخت د وګړو ګڼې ګوڼې او د سیاسي حالاتو په پار د هانیه وژنه ترسره نه شوه. د راپور له مخې کله چې پر اسماعیل هانیه برید ترسره شو تر هغه وړاندې دغه 2 ایرانی ماموران له ایران وتلي وو او له بهر د زمري پر 10 د سهار په 2 بجو د ټلیفوني ریموټ کنټرول په مرسته بمونو ته چاودنه ورکړه او اسماعیل هانیه یې وواژه. ټیلیګراف ورځپاڼې د ایران نوي ولسمشر ته د نږدې یو کس له خولې لیکلي دي چې ښایي په دغه برید کې د ایران سپاه پاسداران هم لاس ولري تر څو د مسعود پزشکیان وقار ته زیان ورسوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.